बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د لپاره انټونیمز راوړي دي ملګرو تاسو ته ورکوټه ریکوست کوم چې تاسو زموږ ویډیو خامخا لایک کوئ ځکه چې په دې باندې موږ ډیر زیات مهنت کوو په دې کلاس کې به تاسو ته انټونیمز کوم انټونیمز څه ته ویل شي دا موږ اپوټه ته ویل شو دې ته موږ په انګلیش کې اپوزیټ هم ویل شو په دې به تاسو تفصیلی ویډیو هم راوړم خو تاسو اوس دا وړه ویډیو ګورئ په دې کې تاسو دا زده کړئ راځي چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنې موږ سره اډ څه ته وی اډ یو سیز جمع کولو ته ویل شي یعنی ته چې کله سیزونه را جمع کی تعالی سوکلا 100 روپۍ در کې دا ټول را جمع کی نو دې ته موږ اډ ویل شو د دې چې کم انټونیم موږ سره هغه سبستریک یعنی تاسو روپۍ درسه او ته ماته کې خلکو له ورکی او سبستریک کی یعنی تلری کی ځان نه لري کی نو دې ته موږ ویل شو سبستریک یعنی د اډ چې کم اپوزیټ د هغه د موږ سره سبستریک یا انټونیم هم ورته موږ ویل شو بل موږ سره اعلان څه ته وي اعلان موږ هغه کس ته وي چې کم کس ځان له یعنی ځان له چې کس یې هغې ته موږ اعلان وي او د دې چې کم انټونیم د هغه موږ سره راسره ټوګیدر څه ته ویل شي ټوګیدر چې کله ډیر خل را جمع شي نو دې ته موږ ویل شي ټوګیدر یعنی د اعلان چې کم اپوزیټ دی انټونیم د هغه د موږ سره ټوګیدر یعنی د ټوګیدر هم چې کم انټونیم دی یعنی دا دوانه د یو بل انټونیم کو تاسو تراشي چې ټوګیدر انټونیم سره تاسو ورته اعلان کو تاسو تراشي چې اعلان انټونیم سره نو تاسو ورته ویل شي ټوګیدر بل موږ سره بیک څه ته ویل شي شاته یعنی شاته موږ شاته مطلب دې ته موږ په پښتو کې په انګلیش کې دې ته موږ ویل شو بیک او د دې چې کم انټونیم موږ سره هغه د پرنټ څه ته وي مخې یعنی وی په پرنٹ سیټ کې کېنه په مخ کې سیټ کې کېنه یعنی د بیگ چې کم انټونیم د هغه د موږ سره پرنٹ بل موږ سره بیگ یعنی غټ ته په انګلیش کې څه ویل شي بیگ او د دې چې کم انټونیم موږ سره لیټل یعنی دا وسګور اتی ور کړی د بلې موږ کورې ور کړی دی نو دا دوانه د یو بل اپوزیټ دی یعنی ډیر ولټه دی نو د بیگ چې کم انټونیم د هغه موږ سره لیټل بل موږ سره کولډ څه ته ویل یخ ته ویل شي یعنی تاسو د شربت په تصویر کې ښکاری نو شربت خو یخي ګرمۍ موسم دی او بل چې کم دی موږ سره هاټ یعنی د کول انټونیم چې کم دی هغه موږ سره هاټ راسه دی نو تاسو ته به د چی پیلې ښکاری د چی پیلې خو ګرمۍ نو د کول انټونیم موږ سره هاټ بل موږ سره امټي څه ته ویل شي خالی ته تاسو ته به بکس ښکاری دا خالی ده یعنی د کپړو سیز نو دا چې کم دی دا موږ سره امټي ده د دې چې کم انټونیم دی اپوزیټ ورډ دی هغه موږ سره پول یعنی دا سیز مطلب ډک دی یعنی د پول یا مطلب د امټي یعنی د دې دوانه چې کوم دي دا د یو بل انټونیمز دي یا اپوزیټس دي بل موږ سره سیډ څه ته ویل شي خپته یعنی کله چې انسان خپه شي دي ته موږ سیډ هم ویل شو دي ته موږ ډال فلم ویل شو دي ته موږ انای هم ویل شو ډیفرنٹ ورډ دي لپاره موږ استعمالول شو او د دې چې کوم انټونیم موږ سره هپی یعنی هپی ته موږ په انګلیش کې مطلب جایم ویل شي مطلب ډیر ټکی د غرنګ دی فلیجر هم ته ویل شي مختلف ټکی ورته ویل شي خو بهر حال د سیټ چې کم انټونیم د هغه موږ سره هپی تاسو ته ما په وکیبلری چې کوم د پدیم تاسو ته ما کلاسونه اپلوډ کړی تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ تاسو ته به کلاسونه میلاو شو تاسو به د دې ډیره پیدا اوچته کوي بل موږ سره پلی څه دی پلی چې کله ته یو گیم کې یعنی کو ته کرکټ کې فوټبال کې هاکی کې څه هم کې نو دې ته موږ ویل شو پلی او به چې کوم دی د دې چې کوم انټونیم موږ سره هغه دی ورک یعنی پلی چې کوم دی دا موږ سره یو ځای دی دا موږ سره یو انسان چې کله هابیزي انسان چې کله یو کار د شوق د پاره کې هغه ته موږ پلی ویل شو او د دې چې کوم انټونیم موږ سره هغه دی ورک یعنی دا بالکل خلکو له نورزي نو دا تاسو کلی کوم نه چانه تاسو کوی د پلی انټونیم سره هغه به تاسو دا نشي ویل کو تاسو دا کلاس تر پای پورې وکړئ نو دې نه به تاسو ته غټ معلومات میلاو شي بل موږ سره اوپن څه ته ویل شي اوپن چې کله یو سیس کولا واخې نه دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو اوپن او د دې چې کوم انټونیم د هغه موږ سره کلوز څه ته ویل شي کلوز چې مطلب کله یو سیس بند کی بل موږ سره نیر څه ته ویل شي نیر خوا ته ویل شي یعنی تاسو سره دکان خوا کې کور خوا سم دکان دی هوټل دی سخم دی نو دې ته تاسو نیر ویل شي کو تاسو د کور نه لري نو هغه ته تاسو به پار ویل شي پار څه ته ویل شي لری ته یعنی کو تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې د نیر انټونیم یا اپوزیټ څه دی نو تاسو ورته سمپل ویل شي پار بل موږ سره سیټ څه ته ویل شي سیټ کې ناستلو ته ویل شي کله چې انسان کینې دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي سیټ او د دې چې کوم موږ سره انټونیم یا اپوزیټ را سره هغه موږ سره سټینډ څه ته ویل شي سټینډ وی ودرېدو ته یعنی کله چې انسان ودرېږي نو دې ته په انګلیش کې ویل شي سټینډ بل موږ سره رائټ څه ته ویل شي رائټ چې کوم دی صحیح ته ویل شي
رایټ چې کوم دی د حق تم ویل شي صحیح تم ویل شي او د انسان چې کوم مطلب دا هیلاسي دی تم تاسو په انګلیش کې رایټ ویل شي خو دلته د رایټ مطلب د صحیح یعنی تاسو چې کله یو کار وکړئ نو دې ته تاسو په انګلیش کې رایټ ویلی شئ. د دې چې کوم انټونم دی هغه موږ سره اصل رانګ یعنی صحیح او غلط یعنی دا چې کوم دی د یو بل اپوټه دی یعنی دا د یو بل اپوزیټ دی یا انټونمز دی. نو د رایټ چې کوم انټونم دی هغه موږ سره اصل رانګ یعنی تاسو ته ما د ویډیو په سٹارټ کې هم ویلي چې یعنی دا کم ټکي چې دي دا دواړه د یو بل اپوزیټ دي. یعنی کو تا ته راشي په پیپر کې یا په کوم ځای کې هم تا ته راشي یا تا نه څوک تپوس وکړي چې د رانګ اپوزیټ څه دی نو ته به ورته وایې رایټ. کو تا ته وایي چې د رایټ اپوزیټ څه دی نو ته به ورته وایې رانګ. دغه رنګې دا نور هم دي. نو زه امید کوم چې انشاءالله دا به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړي. ملګرو دې لپاره زما یو سوچ دی انشاءالله په دې به زه تاسو ته یو غټ کلاس جوړوم و انشاءالله زه امید کوم چې دا به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو. کو چېرته تاسو ته د څه هم ضرورت نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. انشاءالله په هغه ټاپک به موږ تاسو ته ویډیو جوړو تاسو به په هغې باندې په اسانه طریقې سره پوهیو. یعنی زما کوشش دا ده چې انشاءالله په لرن انګلیش ان پښتو به زه تاسو ته یعنی کم ټاپک یعنی کم سیز چې تاسو ته په نظر راځي هغه به تاسو په انګلیسي کې ویلی شئ. تاسو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ انشاءالله موږ به تاسو ته هغه ټاپک راوړو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ما له اجازت راکړئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.